د 19 کلن کرکټ ملي لوبډله هم د ملي کرکټ په څیر ویاړونو راوړلو سره او د افغانستان په نوم په خپلولو سره ښه تجربه لري. د دوی اړوند ستاسو پلانونه څه دي؟ ځکه په دوی کې ډېر مطرح استعدادونه دي، یعنې ستاسو پلان څه دی د دوی په وړاندې؟ 19 کلن د اوسنۍ لوبډله چې کومه تاسې وینئ دا موږ په ټرایل جوړه کړه، یعنې آزاد سیالۍ د لارې 15 زونو کې هم په زرهاوو لوبغاړو نه امتحان واخیست او بیا د 19 کلنو لوبډله جوړه کړه. دوی او د دې ترڅنګ بیا موږ د تیر 19 کلنو لوبغاړي چې عمرونه یې زیات شوي وو هغوی ته هم اوس په کندهار کې د ایمرجنګ یا د درویش کلنو لوبې چې دي هغه روانې دي. نو دوی ټولو ته هم دا پروګرام دی 19 کلن خو اوس په زرغونجام کې مصروف دي د ملي ټیم د لوبډلو سره. هلته 3 لوبې هغه نورې دي او یوه لوبډله د دوی د همدغسې ایمرجنګ لوبغاړي چې دي دا په کندهار کې لګیا دي. دواړو نه به یوه لوبډله راووځي او دوی ته هم دا پلان دی چې یو خو دوی د 19 کلنو اسیا کپ او نړیوال جام لري. دغسې ایمرجنګ لوبغاړي د ایمرجنګ یا د ځوانانو یو اسیا کپ لري. د دې نه مخکې په داخل د افغانستان کې دلته موږ های پرفارمنس سنټر لرو چېرته به د دوی په مهارتونو باندې کار کیږي او بیا هم زموږ په پلان کې دا هم دی چې دوی ته په مختلفو وختو سره په خپل منځ کې د لوبو یوه زمینه برابره شي. او د دې سره سره موږ د بنګلادیش سره هم خبرې روانې دي، د پاکستان سره هم خبرې روانې دي، دغسې د نور بورډونو سره هم چې 19 کلنو یا د ایمرجنګ کومه لوبډله چې ده دغو ته موږ ته مختلف چانسونه راکړي چې دوی سره لوبې وکړو. نو زه په دې باوري یم چې موږ د ټرایل نه کوم ټیم جوړ کړو د 19 کلنو په دې کې کیدای شي جالبه هم وي په 115 138 سپیډ کې په دې وخت کې د لوبغاړي فاست بال کې موږ په نیشنل ټیم کې یو څه د فاست بالینګ کمزوري احساسوو. نو په دې باندې چې کار وکړو موږ یا د موږ نه وروسته چې کوم خلک راځي هغه دغسې دوامدار کار په وکړي نو زه باوري یم چې انشاءالله دوی به 2-3 کاله پس د نیشنل ټیم بیخي یا بیک اپ وي یا د ملي لوبډلې کې لوبیږي او نامتو لوبغاړي به وي. د راتلونکي شپږیزې په تړاو کې معلومات راکړئ، څه وخت پیلیږي، څومره لوبډلې په دې کې ګډون لري؟ که په دې اړه خپل معلومات له موږ سره شریک کړئ. شپږیزې تغییرات خو یو دا دي چې دا ځل به کرکټ بورډ خپله کوي. مخکې اونرانو ته یا فرنچایز ته موږ ورکوله، دا ځل یې کرکټ بورډ په خپله باندې کوي تر څو چې د مالي ترڅنګ تخنیکي ګټه موږ زیاته ترلاسه کړو. څه رقم یې کرکټ بورډ غواړي چې موږ د شلوریزو لوبو کې د ځینو لوبغاړو کمی احساسوو. هغه لوبغاړي ته په نړیواله سطحه نشي پیدا کولی چې تا لوبډله عملا د پاکستان یا د بنګلادیش یا بله لوبډلې سره لګیا وي هلته ته یو لوبغاړی را پیدا کړي، ته به یې دلته د کورني کرکټ نه را پیدا کوي. نو په دې خاطر هم دا اراده ده چې خپله یې وکړو او په ښه ډول یې ترسره کړو. او دویم کله به کېږي په دې کې زه زر څه ځکه نشم ویلی چې اوس موږ زرغونجام وکړو، دا یو ورځنۍ لوبې دي، د دې یو ضرورت ډېر و څه چې دې نه وروسته 15 ورځنۍ لوبې لرو او شلوریزې په ټول کال کې 6 لوبې لرو. نو او بلې موږ د کوم د نړیوال کوم سکیجول چې دی دا ډېر مصروفه دی. نو د دې باندې به بیا وروسته فکر کوو، ممکن د مشخص نه دي تر اوسه. د زرغون جام سیالۍ روانې دي، په دې تړاو ستاسو نظر څه دی او کوم نوي لوبغاړي پکې څرګند شوي چې په راتلونکي د افغانستان په ټیم کې ورته ځای ورکړل شي؟ زرغون جام ته خو موږ ډېر پوښتنه دا هم کېږي چې دا ولې یو ورځنۍ سیالۍ دي. موږ پخوا داسې کېدل چې د لوبغاړو د تمریناتي کمپونه چې دي دا د افغانستان په ځای په اماراتو کې یا په هند کې ترسره کېدل. نو موږ دا ښه وبلله چې د هند یا اماراتو کې دومره زیات مصارف پرې راځي او یوازې په تمریناتي کمپونو کې هم هغسې نه زده کېږي لکه کله چې د مقابلې یو ماحول وي په هغه کې بیا لوبغاړی ښه زده کړه کوي. نو په دې خاطر هم دا ښه وبلله. او بل موږ په خاص بیټینګ کې د سټرایک روټیشن یا سنګل ډبل یا د اوږدو پارټنرشپونو مشکل و، هغه په شلوریزو لوبو کې نشي کېدی. او د دې ترڅنګ
موږ را روان ټول کال ته یو ورځنۍ لوبه دی. نو دا هم ښه وبلله چې زرغون جام پیل کو او تر اوسه خو الحمدلله نن هم کومه لوبه چې ما کتله سیدي کتل 15 رنزونه جوړ کړي وو. همدغسې په تېرو لوبو کې د بهیرشاه محبوب ښه لوبېدلی او دغسې نور لوبغاړي دي چې موږ غواړو. تېره ورځ بیا عبدالرحمن ډېر ښه ولوبېدو. هغه به انشاءالله موږ د راتلونکي د یو ورځني سکواډ برخه وي. نو موږ غواړو ډېرې زیاتې لوبې هم دي چې په دې کې عملاً دوی زیات ولوبېږي. یو خو هغه لوبغاړي د هغو به تمرینات ښه وشي چې څوک د یو ورځني سکواډ برخه دي او دې تر څنګ ډېرې زیاتې لوبې لرو. دې کې هر رقم حالات راځي او لوبغاړی مسلسل آوټ اف فارم پاتې شي، د دې تر څنګ هغه انفټ شي. نو د همدغه زرغون جام نه به موږ معلوموو چې د موږ د ملي لوبډلې یو ورځنۍ لوبه بیک اپ څوک دی. نو د دې پیل هغه ته به پای ته به انتظار وکړو. امید لرو چې ښه لوبغاړي به موږ ته نور هم لاسته راشي. له کرکټ بورډ سره د افغان حکومت مالي ملاتړ څومره دی؟ که په دې تړاو تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. مالي ملاتړ که په لنډو ټکو کې درته ووایم د پخواني حکومت نه زیات دی. هغه که کم وي که زیات وي خو د هغوی نه زیات دی. او د مالي ملاتړ سره سره د دوی نور ملاتړ ته موږ ډېر زیات ضرورت درلود. هغه په اداره کې اصلاح وه، په لوبډله کې اصلاح وه. زه فکر کوم دا تر مالي ملاتړ هم ضرور و، ځکه چې تا اداره کې اصلاحات وي، په لوبډله کې د اصلاحات وي، نو تا خپله د پرمختګ په لاره باندې ځې. نو څومره لکه تاسو چې مخکې خپله ووایئ چې په لوبډله کې یووالی دی. لوبډله خو هغه د مینوالي ګوري خو اداره ډېر کم خلک ګوري. الحمدلله په اداره کې هم ډېر اصلاحات راغلي دي. نو د امارت ملاتړ موږ سره که په مالي وي که نور موضوعات کې ډېر زیات دی الحمدلله. په ټوله کې د کورني کرکټ راتلونکی څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړي ډول وایي د کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ودې د ستراتیژۍ په تړاو ستاسو احساس څه دی؟ ګورئ، ما مخکې هم وویل چې موږ که غواړو چې کرکټ هم ښه کړو، ښه لوبغاړي پیدا کړو، نو دا په نړیوال کرکټ کې موږ نشو پیدا کولی. پیدا کولی شو خو هغسې نشو پیدا کولی لکه دلته. هغه خو د امتحان وخت وي او دلته یې موږ چمتووالی وي. نو په د امتحان په وخت کې ته ښه لوبغاړی بیا ډېره سخته وي. نو موږ په دې پام کې یو دی چې کومه راسره راغلي یو دغې ته فکر دی چې موږ خپل ډومسټیک کرکټ څنګه راښه کړو. د دې د ښه والي دپاره تېر کال موږ زرغون جام وکړ. د تېر پخواني حکومت د وخت کومې ډومسټیک سیالۍ چې راپاتې وې هغه موږ په اوسني وخت کې وکړې. دې تر څنګ هیله لرو چې بودیجه هم که یو څه راښه شوه او مالي ملاتړ هم ښه پیدا کړل. بیا کوم ایونټونه چې په اوس وخت کې لرو ډومسټیک 3 ډے ده، فرست کلاس ده یا همدغسې لیسټۍ ده، دغه ډبل راونډ کوو یعنې نور هم زیاتوو. د دې تر څنګ یوازې زیاتول به ښه نه وي، صرف باید د دې سره سټینډر هم لوړ شي، باید ښه کوچیز هلته لاړ شي، باید پیچونه دغسې جوړ شي، باید لوبغاړو ته ښې اسانتیاوې پیدا شي. اوس زموږ په خوست کې لوبې روانې دي، نو ممکن تاسو میډیا ملګري به څوک ورغلي وي، بیخي لکه په خارج کې څه رقم دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، دلته هم دوی ته داسې برابرې دي. نو دا ټول شیان ډېر ضرور دي، څه چې د ملي لوبډلې یا د یو انټرنیشنل لوبغاړی که ته ډومسټیک ته لګې باید هغه ته اسانتیاوې هم دغسې برابره کړو. نو اسانتیاوې به هم ورته برابروو، ښه کوچیز به هم ورلګو، دې تر څنګه کنډیشن او پیچیز او ګراونډ دا به هم انشاءالله ښه ورته برابروو. نو زه په دې باوري یم چې موږ که ډومسټیک ښه شو دې سره به موږ نړیوال کرکټ هم ښه کېږي. د تېر کال موږ دا تجربه وه چې کله زرغون جام وشو د هغې نه وروسته موږ لوبډله زمبابوې ته لاړه. هلته یې 6 لوبې درلودلې، 3 ورځنۍ وې، 3 شل ورځې، ټولې یې وګټلې. او موږ چې څومره فکر کوو هغه دلته د ښو تمریناتو نتیجه وه. نو په اوس وخت کې زرغون جام روان دی، عین وخت کې په کندهار کې امرجنګ کپ هم روان دی. زیاتره لوبغاړي یعنې څومره لوبغاړي چې لرو ټول مصروف دي. د دې نه وروسته بیا 3 ډے ده، بیا فرست کلاس دی. په راتلونکي کې که بودیجه زیاته شول، ما مخکې لکه چې وویل چې دا به ډبل راونډ کوم، اسانتیاوې او کوم سهولتونه چې دا به ورته زیاتوو، میچ فیسونه یې لوړوو تر څو چې زیات لوبغاړي ډومسټیک ته راشي.
د سټیډیوم په اړه که معلومات راکړئ، د افغانستان د کرکټ سټیډیوم یا لوبغالی په نړیوال سټنډرډ سره نه دی برابر. ستاسو معلومات په دې مورد باندې څه دي؟ په نړیوال معیار ته که نور هم رسولي دي، په یوه ورځ کې نه دی رسولي، نه په 5 کالو کې، په 10 کالو کې. دا خو معلومه خبره ده چې هره اداره بودیجه لري او کال په کال مخکې ځي. نو موږ که 10 کاله کې یا 15 کاله کې زه څومره چې په خپلو میدانونو ګرځېدلی یم، د کابل کې چې لوبغالی لرو، د نه علاوه ټول په هغه سټنډرډ جوړ شوي دي چې په راتلونکي کې به دوی نړیوال سټنډرډ ته رسېږي. یعنې د هغوی که باونډري ده، که پویلین یې ده، که نورې اسانتیاوې دي. دغه چې اوس په اوسني وخت کې چې موږ څومره بودیجه زیاتېږي، د کرکټ بورډ پالیسي دغه ده چې یو په کابل کې په الوخیلو کې موږ ځمکه لرو، د ښاروالي سره هم د هغې کومه نقشه یا پلان چې دی د هغې په تطبیق باندې لګیا یو. کم زیات میاشت، یوه نیمه 2 میاشتو کې انشاءالله د هغوی نه به راخلاصه شي. بیا به موږ یو نړیوال معیار باندې برابر د یوه سټیډیم افتتاح کوو هلته، چې دا یو اوږد پلان دی. 4-5 کاله، 4-5 فیزونو کې به سر ته رسېږي او په میلیونو ډالر مصرف یې راځي. نور په ولایاتو کې چې کوم میدانونه لرو، دې ته مې اراده نشته چې نور میدانونه جوړ کړو. په ننګرهار کې 2 لوبغالي لرو، په خوست او پکتیا کې لرو، بیخي په نړیوال سټنډرډ جوړ دي. همدغسې په کندهار کې لرو، په لغمان کې لرو، په کندوز کې لرو. نو نور هم پلان دغه دی چې د 6 لوبغالو باندې کار وکړو. دوی چمن او پیچ دښه ورته جوړ کړو، سټنډونه یې ورته جوړ کړو، د سر سایه یا پاسه پناه ورته جوړه کړو، او ترڅنګ یې د جیم یا ګیسټ هاوس ورته جوړ کړو. نو هغه سټنډرډونو ته چې موږ رسېږو کال په کال باندې 4-5 کاله وخت به واخلي. نو انشاءالله مشکله نه ده، دغه به هم جوړ شي. رئیس صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ډېره مننه، تاسو نه هم هر کله راشئ. مننه.